یو بسم الله سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نولس حرف دي نولس او هغه ملائکی چې کومي په جهنم مقرری دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکه وایي نو هغه ملائکی هم نولس دي او هغه داسې ملائکی دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر دي او په خپل داغه ملائکو پوزیشن داده چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي د ډېر قهر او د غضب نه نو علما لیکي چې بسم الله کی نولس حرف دی او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس دي نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه په امان کې اوسه قرآن کریم کې بل یو سورت ته سورت ملک ورته وایي تبارک الذی بیده الملک دا سړی چې د شپې سملی او دا سورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړی د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ورپړي عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې تنه او تاسو پشي شازو وکم تنه ته خبرم نه او تاسو پشي شا یو خدا زمونږ د ملک دعاګانی دي کنه دا پیرانو میرانو لا چې ورشه سیب دوانه به منو باسي موټه والا گرم کینو یا الله دا سي اكو بکو دي چتنه خبرم نه او ز تاسو پشیشا دعا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی عمره تروانم دعا راته وکړه هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي خو ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک اے رورگوٹیا چې التما دعا نه ایر نکی التما د پارم دعا وک عمر فاروق بوي دعا ډیر خشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي علماء لیکلی دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډیره قبول ده یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لا سوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای ټونه والا د جمعې پورس تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره اللهم رب هذه الدعوه التام اذان نرست دا دعا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه
مقام محمودا. پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نه رستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبرم ورته محتاج. زما په خبره پوهیږئ کنه؟ نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو کنه. مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج. 24 غنټه. تاسو خیال را که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځه نرستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا او کنه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډیر خو کو خدا سنتو نرستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خانوا زال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو تاسو کې بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوونو خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه نه کوا. نو بس 4 دی خي اوچت پاسې دولار سنت نرستو دوا عزیزانو دا یاد لرئ. مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولي دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي. د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنتو نرستو دوا که څوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهیږئ موږ چې وشو بس خبره خلاص شو کار دیو ځان له دعا وکاو تختا که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته د دې زنه نيسي کافر مانځه نرستو دې دعا و نه کړه نو بیا الته ترک واجب دی. بیا غ مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب غني او که مولا آزاد او آزادم ما کدل ته نکړه تاسو ما د مړی نیوي شي سټې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه دي زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دي به جګړه ختم شي. زما په خبره پوهیږي نو عرض می دا عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم هم حل کیږي. زه ته خود کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو. تاسو خیال راغی په دین کې ذیقت او تنګی نشتا فراخی ده پکې وګونو ته ګوتې وړلو ګورئ 3 روایت راغلي دي. پیغمبر دې ز تلاش کول او نیت تړل دامشتا دې منکبینو پورې وګو پورې دامشتا الا شحمتل اذن د دې وګونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دامشتا. نو کچا داسیو کو نیت وتړل کچا داسیو کو کچا داسیو کو 3 واړو کې توسودا نیت تړلې شو اسم ذائقه نشته. دا ستاو زما خبرې پتول دی پتول دا پنا پر اکړلې شوی دی په خدای قسم چې تبا ستاش په تکاله عمر دی یا 50 ته یا 40 ته تبا څومره خبرې کې دا خبرم په ناپ دی دا ستاو زما لیدلم په ناپ دی دا ستاو زما د غوګونو لوډ سپیکرم په ناپ دی چې دې باندې به څومره سيزونه اوري خوخه د خپل دا چې ګوري په خشه او کبد اوري په خشه او کبد وینا په جبه خکه او کبد دا ټول په ناپ دی د دې به حساب ورکوي. خدا باغه وخت کې درته پته ولګي چې اریان دریان ولاړې اریان ولاړې او عمل نامه په لاس کې درکړې شي
زه خو غرق شو. څوک بداسي چې چا ژوند کې ژوند خدای ته وقف کړي، نا به په قیامت میدان کې ودرېږي او اعلان به وکړي چې اقرؤوا کتابیه، اے د قیامت ټولو خلکو راشئ دا زما عمل نامه وګورئ، زه د ژوند په ټولو کې سونو کې پاس شما، زه پاس شم. یا به ها لم اوتی کتابیا، او یا به ها اقرؤوا کتابیا، راشي زما دا کتاب وګورئ. دا ارس په تول دي، دا پنات د دې به حساب ورک. زما دیدان اوزګار وخت چې ګوري جمعات لور کوا، دا دارالامان دی، په دې کې دي چې څومره وخت تیر کو دغه به دې په کار راځي. دینه بار دي چې څومره وخت تیر کو دا به درته عذاب جوړي.